باب په بیان د مجاهدی مع النفس فی طاعت الله. لاندې نکته عجبه ترجمه وسره کی. مجاهده هي كف النفس عن ارادتها ما يشغلها عن العبادت. اتا نفس اراده د دې شي لري چې تا د خدای پاک د عبادت نه غافله کی مشغوله دي کی ته نه پس را وګرځو د دغه نه په عبادت مشغوله کا دغه مجاهده ویل کی. دغه مجاهده د تصوف په کتابو کې وی څو شیان لري چې دا جهاد اکبر ورته ویل کیږي. لاس علامه ذکر کړی دي د مجاهدی مع النفس. اول دا کوم انسان چې د نفس سره مجاهده کوي قسمونه بنه کوي نه روا نه ناروا. مخکې موږ تاسو قسمو په باب کې خبره کړې وه چې په قسمو کې دلاوره شوې چې په روای کې ماخر بیا بې حرمتي د اسم د الله درنه کیږي په دروغ هم قسمونه بیا درنه کیږي. اول دا ده چې قسمونه بنه کوي. دوم د نفس سره مجاهده دا ده چې سړی نفس کنټرول کې دروغ بنه ویایي. دریم علامه دا ده چې وعده کې به خلاف نه کوي. وعده خلافي خو د منافقت علامه ده. دروغ د منافقت علامه ده. دا انسان به وعده چې چا سره وکړه پوره کوي. څلورم د خلکو د ضرر نه به ځان ساتي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې نه به په ژبه چاته ضرر رسوي نه به په لاس باندې چاته ضرر رسوي، په یو اندام به هم ضرر نه رسوي. نو مجاهده مع نفس دا ده چې د خلکو د ضرر نه به ځان ساتي. پنځم کوم څوک چې د نفس مجاهده کوي نفس په نه پرېږدي ښیرا کولو ته چې یو چاته ښیرا وکړي ولو که هغه در باندې تیری وکړي ته به کوشش د هدایت سوال به ورته کې شفقت به پکې ښیرا به نه کې د تبعي سوالونه به نه ورته کې. شپږم د مجاهدې د نفس علامه دا ده مجاهده مع نفس دا ده چې نه به په ظاهر نه به په باطن د ګناه په طرف توجه نه کې، نه به ظاهري توجه کې د ګناه په طرف، نه به په زړه کې شوق او اراده کې د ګناه په لري. نفس په دومره کنټرولوي چې دغه نفس باغي نفس اماره بالسوء نه په زړه کې خیال د ګناه ته پرېږدي نه په ظاهر کې عمل د ګناه ته پرېږدي. اوم په چا به د کفر او د منافقت فتواوې نه لګوي. د دغه نه به ځان ساتي. مسلمان ده په اعمالو کې خود څه کمزوري وي دستي فتوا ده پلانکای منافق ده او پلانکای مبتدع ده پلانکای کافر ده او پلانکای دا ده. د دغه فتواګانو نه به ځان ساتي. اتم مجاهده د نفس دا ده خپل بوج به په خلکو غاړې ته نه ور اچوي. ما خدا مشکل ده د ما خدا مشکل ده د ما خدا مشکل ده د ما خدا مشکل ده. په هر څه کې سوال، کور جوړوم سوال، واده کوم سوال، مریض معده سوال، د کور خرچه نه لرم سوال، د جوب خرچه نه لرم سوال، پرده جوړوم سوال، پلانکای جوړوم. خپل بوج په خلکو نه اچول بلکې د خلکو بوج په ځان بارول. حضرت نبی علیه السلام تحمل الکل د پردیو پیټي په غاړه اچي. د مسکینو د یتیمو د کونډې سره ته همدردي کوي. نم طمع نه کول یو ظاهري سوال ده یو باطنی سوال ده. دا طمع باطنی سوال ده او دا ډیره مضره ده تر ظاهري سوال نم دا ډیره خطرناکه ده. د ایمان نه خدای مو د وساتي سړی خالی کوي. دا چې چاته د مشرانو ته قدرتمنو خلکو ته مالدارو خلکو ته د طمع د زړه سوال امید خبره پیدا شوه بیا به په ټول عمر حق نه کې بیان. طمع بندو دفتر ز حکمت بشوي چاته طمع وکه بیا د علم نه لاس پرېمینځه چې ته به دیني خدمتونه کوي. طمع بکسل هر چې دانی بګوي. طمع پرېکه چاته چې څه د زده بیا بیایه. هغه عالم حالات چې موږ تاسو ویل چې د پاچا زوی په دروازه کې ولاړو دروازه یې ورټکوله او بیا یې دواري خوش کې ورته وکړه چې د ملک الجبال زوی ولاړ ده او ته نه راوځې. د څادر په ژۍ کې د روټې یو څو ټوکان ساړه راوایسته. وایي څوک چې د دنیا د نعمتونو په دغه کفایت کوي قناعت کوي هغه د پاچا څه پروا لري.
پاچا زوی دی نو زه دې څه کم، مالدار دی زه دې څه کم. طمع راسی حرف است هر تیته مر ځان سبب نیست مر مطمعان را به. د طمع درې ټکي دی، یو هم ټکی نه لري، توی میم عین برچیره ټکی نه لري، ځکه طامع به هم خالي وي د برخې نه. والله چې موږ خپل استادانو مشایخ لیدلی دي، هغه چا چې په غټه سویه باندې ځان ته غټ ویلې، یو مالدار ته طمع باندې مالدار تیرېدو دی ورته جګ شوی، مالدار ته پښتنې ته ورځه، مالدار ته ستړی مشي ته ورځه، خو هغه په دومره ګستاخانه نظر ورته کتلی چې دی دې غمځکې نه ورتاو شه، هلته دوه مالدار لګیا دي ناستې غږېږي، دی ورغی هلته ورخندا او سلام او ورغی، هغه ولکه ځای ورته جګ شوي داسې لاس ورته ویني. خو چا تمه نه کړه هلته په لار تېرېدي، دوی دلته ورته جګ شو ودرېده. عزت په دین کې ده. موږ چې خپل دین نه کو بې عزته، موږ نه بې عزتمن کېږو. د خپل د دین بې عزتي ده چې ته تر ځان نه ټیټ ته مالدار ته طمع کوې یا قدرتمند ته طمع کوې. او لسم تواضع کول. دا لس شیان چې په چا کې موجود شي، باب د تواضع دستي را روان ده، بیا په هغه کې بیا ډېر ښه خبرې دي. نو دغه ته مجاهده د نفس ویلی کېږي. دغه انسان چې نفس کنټرول کو، بیا غټ غټ کې درته وایم چې قسمونه ځان ساتي، د دروغو نه ځان ساتي، د وعده خلافي نه ځان ساتي، د خلکو د ضرر نه ځان ساتي، چاته ښېراوې نه کوي، د ګناهو طرف ته ظاهرا او باطنا بالکل توجه نه کوي، په چا د کفر او د منافقت فتواوې نه کوي، خپل بوج په خلکو نه باروي، بلکې د خلکو سره کومکونه کوي، چاته طمع نه کوي، تواضع کوي. دغه جهاد اکبر، دغه د نفس سره مجاهده فی طاعت الله، فی طاعت الله ورته ویل کېږي. دا محبوبه ده، دا مامور به ده. او چې څوک داسې مجاهده کوي نو د هغې معنی هغه ده چې وایي هغه به دوام په طاعت رب باندې کوي، د وعده یې ورسره الله جنت، وعده حق د الله په بنده، ته په بنده الله اعتماد وکړه، دوام په عبادت کوه، نو الله به تا ته جنت درکوي.